بسم الله الرحمن الرحیم. د ژبو او ادبیاتو پوهنځي درنو محصلینو او ګرانو مینوالو، د پښتو ګرامر اړوند اتم درس دوام ته مو رابولم. د ستاینوم ډولونه: لومړی اصلي ستاینوم لکه ښه، بد، سپین. د ستاینوم ډولونه: لومړی ساده لکه تور، لوړ، ناوړه، پوه. ساده هغه ډول ته ویل کېږي چې یوازې یوه کلمه وي یا هماغه ریښه وي، او بل هم مرکب صفتونه دي یا ستاینومونه دي چې هغه له دوو نه له ډېرو کلمو نه جوړ شوي، لکه توریالی. دلته په توریالي کې توره یوه کلمه ده او یالی وروستاړی ده چې ورسره یو ځای شوی ده او یو نوی نوم یې د صفت په بڼه جوړ کړی ده، لکه ننګیالی. دا هم هماغه ورته بڼه لري. او بل لکه ناپو چې دا د نه مختاړی ورسره تړل شوی ده او د پو له کلمې نه متقابله یا خلاف کلمه یا متضاده کلمه یې جوړه کړې ده. دوهم ډول نسبتي صفتونه دي چې دا د یو شي، یو ځای او یو طرف یا یو قوم، یو سړي په طرف نسبت کوي. هغه نښې چې په پښتو ژبه کې نسبتي صفتونه جوړوي هغه وال، یی، خیل، زی، ین او په دغه ډول ډېر نور بې شمېره وروستاړي شته ده چې په دې وسیله موږ په پښتو ژبه کې نسبتي صفتونه جوړولی شو. بېلګو ته یې وګورئ: ننګرهاری، پکتیاوال، یوسفزی، خاورین او دغه ډول بې شمېره د پښتنو قومونو ټول نومونه چې دي هغه تقریبا نسبتي بڼه لري. دریم ډول چې دي فعلي ستاینومونه دي. دا هغه صفتونه دي چې له فعل نه یې ریښه راخیستې ده یا هغه فعل ته کوم نوم ورکول شوی ده هماغه نوم ته ستاینوم ویلی شو، لکه مثلا تلونکی، وهونکی، لیکلی، خوړلی. دا هغه څه دي چې موږ له فعل نه راخیستی ده، لکه مثلا هلک تللی. هغه هلک چې د هغه فعل تګ و، نو له دغه تللو نه چې کوم نوم راوتی هغه تلونکی ده. دغه راز په دوه ډولونو ویشل کېږي. لومړی ډول یې فاعلي ستاینوم ده چې هغه له فعل نه سرچینه راخلي، لکه تلونکی، چلونکی، راتلونکی، لیکونکی، وهونکی، ښوونکی او دغه ډول نور. او دویم ډول چې دا هغه مفعولي ستاینوم ده چې دا له مفعول نه یا له ابجکټ نه سرچینه راخلي، لکه تللی، چلیدلی، راغلی، لیکلی، یا په هغه څه باندې چې کوم کار ترسره شوی ده له همغې پدیدې یا وسیلې نه راخیستل کېږي او دې ته مفعولي ستاینوم ویل کېږي. لکه تللی، تللی څوک؟ هلک تللی. او چلیدلی، څه شی چلیدلی؟ موټر، بایسکل، موټرسایکل یا کوم بل شی چلیدلی. نو دغه شی چې چلیږي هغه د مفعول یا ابجکټ ده. څلورم ډول چې دا هغه عددي ستاینوم ده. عددي ستاینوم چې دا شمېرې او درجې څرګندوي، لکه په پښتو ژبه کې دریم، پنځم یا د میم په سوند یا وروستاړي باندې پای ته رسېږي. دې ته عددي ستاینومونه ویل کېږي، لکه مثلا دریم سړی، پنځم سړی، لسم سړی، اووم سړی، اتم سړی، لومړی پوړ او دغه ډول نور. دې ته موږ عددي ستاینومونه ویلی شو. دلته یوه یادونه ضرور ده، هغه شمېرې چې موږ او تاسو ته عدد او شمېر ښیي هغې ته بیا مطلق عدد ویل کېږي او ستاینوم نه ګڼل کېږي، لکه مثلا یو، دوه، درې او څلور دغه ډول تر لایتنهیې پورې. پنځم ډول چې دی هغه استفهامي یا د پوښتنې ستاینوم ده. دا هغه صفتونه دي چې د پوښتنې لپاره کارول کېږي او موږ ته د اشیاو، اشخاصو او د پدیدو د څرنګوالي یا د صفت په اړه پوښتنه کوي، لکه مثلا څومره غنم، کوم یو ښه دی، په څوم جومات کې دی. اوس دلته یوه یادونه بیا ضرور ده، که چیرې له دغه استفهامي ضمیر سره نوم راغلی و نو دغه استفهامي یا پوښتني ضمیر چې ده دا د ستاینوم په حالت کې ده، او که چېرته نوم ورسره نه و راغلی دا بیا هماغه پوښتنیز ضمیرونه دي. لکه دغه لومړۍ بېلګې ته وګورئ: څومره غنم. دلته غنم نوم ده او څومره چې ده استفهامي یا پوښتنیز ضمیر ده، نو د څومره ضمیر چې ده دا په ستاینومیز حالت کې ده. شپږم ډول یې اشاري ستاینوم دی. دا هغه ستاینومونه دي چې اشاره څرګندوي او د استفهامي یا پوښتنیزو ستاینومونو غوندې که چېرته له دغو اشاري ضمیرونو سره هم نوم ذکر و نو دغه ضمیر په ستاینومیز حالت کې قرار لري، او که چېرته نوم نه ورسره بیا هماغه اشاري ضمیر ده. لکه بېلګو ته یې وګورئ: دغه باغ، دا هلک، هغه ښځه. نو دلته باغ، هلک، ښځه دا ټول نومونه دي او دغه دا هغه چې دی دا اشاري ضمیرونه دي. نو دلته دغه ضمیرونه چې دي دا په اشاري ستاینوم باندې یادېږي. مرکب ستاینومونه مخکې مو د اصلي ضمیرونو په برخه کې ضمیرونو په ساده او مرکبو باندې وویشل چې دلته یې مرکب ځان ته یو بحث لري.
مرکب ستایي نومونه چې دی دا مو هلته هم ویل چې دا له دوه برخو نه جوړ وي یا له یوې نه ډېر توکي ورکوي یا له یوې نه ډېرې کلمې وي خپلواکي یا ناخپلواکي وي چې دا ته مرکب ستایي نومونه ویل کېږي لکه ناپو دلته نه یوه برخه ده او پو بله برخه ده بې فکره په بې فکره کې بې یوه برخه ده او فکره بله برخه ده خواخوږی سپین سترګی نو ګورو چې دغه کلمې لکه سپین سترګی دغه صفت له دوه برخو نه جوړ ده سپین هم خپلواکه کلمه ده او سترګی هم خپلواکه کلمه ده چې دغه ډول ستایي نومونو ته موږ په پښتو ژبه کې مرکب ستایي نومونه ویلی شو او ستایي نوم بیا خپله هغه کلمه ده چې موږ او تاسو ته د نوم څرنګوالی ښیي یا د فاعل څرنګوالی په ډاګه کوي دغه مرکب صفتونه بېلابېلې لارې لري لکه دلته یو بحث دا ده چې د لاحقو په وسیله جوړ شوي ستایي نومونه مشهورې لاحقې په پښتو ژبه کې یا وروستاړي په پښتو ژبه کې ګر جن من وال ین او نور دي بېلګو ته وګورئ لکه کوډګر غمجن شتمن کابلی خاورین او دغه راز د مختاړو په وسیله جوړ شوي ستایي نومونه دي لکه مهم مختاړي په پښتو ژبه کې نه بې هم او دغه ډول نور دي لکه بېلګو ته وګورئ ناپو بېعقله همزولی او دغه ډول نور زموږ د اتم درس د پایلې په توګه ویلی شو چې ستایي نوم د نوم کیفیت او حالت څرګندوي په پښتو ژبه کې بېلابېل ډولونه لري او د جملې له موقعیت سره سم نوم صفت او قید ګرځي د پښتو ژبې په جوړښت کې مهم رول لري دغه راز که چېرته موږ په خپلو لیکنو کې د صفت په دنده باندې وپوهېږو بالخصوص په خپلو هنري لیکنو کې نو د موږ په لیکنه کې ډېره رنګارنګي او خوند او جذبه پیدا کولی سي نو دا د موږ د نن ورځې درس چې د دې اړوند نور وضاحتونه به پر روانو درسونو کې وړاندې کېږي لکه مثلا دا په قید او فعل پورې هم تړاو لري چې هغه به په خپل ځای خبرې پرې وکړو نو که په دغه درسونو کې له تاسو سره کومه پوښتنه وي له موږ سره په تبصرو کې شریکه کړئ انشاءالله د پښتو ګرامر پر بنسټ به تاسو ته کره جوابونه درکول کېږي الله مو روغ لره خوشحال اوسئ